بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، خدای وکړي روغ جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې تاسو ته چټ جی پی ټي په باره کې ځینې مهم معلومات شریکوم او څنګه کولی شئ چې خپل روزمره ژوند کې د چټ جی پی ټي څخه استفاده وکړئ. چټ جي پي ټي یو له مهمو کاریالونو یا اپلیکیشنونو څخه دی چې ستاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کیږي او دا د اوپن آی لخوا تاسیس شوی او جوړ شوی دی. همدا ډول چې انسان سره یو وړیا په باره کې معلومات شریکوي، دا چټ جي پي ټي هم یو معلومات شریکوي چې دا د مصنوعي ځیرکتیا د هوش مصنوعي په نوم هم یادېږي. نو راځو چې چټ جي پي ټي په راتګ سره ډېرې وظیفې خلک د لاسه ورکړی او دا د ټکنالوژي په برخه کې یو لوی انقلاب دی چې چټ جي پي ټي منځته راوړی دی. نو څنګه کولی چې خپل په اندروید فون کې چټ جي پي ټي څخه استفاده وکړئ؟ نو لومړی ځو خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې چټ جي پي ټي سرچ کوو. کله مو چټ جي پي ټي سرچ کړ، دغه اپلیکیشن دی، دغه شکل دی چې دا به انسټال کړئ. د 100 میلیونو د پاسه خلکو ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو هم له یو له هغو څخه شئ دا ډاونلوډ کړئ او اوس استفاده یې هم فری ده، پرته له دې چې کوم پیسې وغواړي تاسو استفاده کولی شئ. ولې که د نورو ورژنونه چې دي پرو ورژن یې که غواړئ انسټال کړئ، هغه بیا پیسې غواړي او ډېر اپشنونه لري. نو موږ یې د ساده څخه استفاده کوو، کولی شئ زموږ مشکلات دا چټ جي پي ټي مې اوپن کړو. په دې کې کولی شئ تاسو عکس اپلوډ کړئ، د هغې باره کې توضیحات درکړي، یا ورته وایي ماته یو عکس جوړ کړه، عکس درته جوړوي، یو ډسکرایب ورته ورکړئ. او په څنګ د دې کې تاسو کولی شئ چې غږیز برخې کې ورسره کار وکړئ چې وایس ورته ولېږئ چې ماته معلومات راکړه، وایس باره کې هم درته معلومات درلېږي. نو ډېری معلومات چې دي مثال سل په سلو پرې اتکا نشي کولی، ولې په ډېری ډول مفید تمامېږي. حتی که غواړئ تاسو سره مشوره وکړي، په یو کاري بخش کې تاسو سره مشوره هم کوي. چټ جي پي ټي خلاص کړو، دا تاسو خپل اکاونټ سره لینک کړو، دا زما اکاونټ سره لینک دی، زما اکاونټ سره جیمیل سره لینک دی. نو تاسو لاګین کې خپل اکاونټ سره وصل کړئ. مثلا زه دلته ورته وایم please tell me about descriptive paragraph. What is the meaning of descriptive paragraph? دا descriptive paragraph کو دا ریډ الاود کې چې आवाज هم درته واورئ. A descriptive paragraph is a type of writing that gives a detailed account of a person, place, thing, or idea. Its purpose is to paint a vivid picture for the reader by using sensory details so they can visualize or feel the subject being described. Do you know about Pashto language? Can you tell me information about Islam into Pashto language? Yes, I can provide information in Pashto and also about Pashto. Pashto is one of the two official languages of Afghanistan and is widely spoken in Pakistan, particularly in the Khyber Pakhtunkhwa province. It's an Indo-Iranian language with rich oral traditions, poetry, and a vibrant cultural history. Islam pa Pafto Jabek. Islam yu ilahi deen di cha Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonded the Allah ja lakhwa nazil shawi. اسلام پنځه اساسي ارکان لري چې د هر مسلمان لپاره د ایمان او عمل بنز کوټل کیږي. یې کلمه یا شهادت دا هم شو یو معلومات د اسلام په اړه کې. مننه تر دې زه پر امیدو په وکړه. اوس تاسو مثال یو عکس غواړم چې شیر یو پرامپټ چې ډېر مهم اساسي بخشونه دی، نه پوښتنه کول د چټ جي پي ټي نه، چې دا په صحیح ډول تاسو ورکړئ، تاسو ته معلومات درکوي. دا د کتابونو نومونه مې هم درته راویستل، دغه د دغه المارۍ نه داسې مادي شو. عکس یې هم تشریح کړو. نو دا کولی شي چې په هره برخه کې تاسو سره کومک وکړي. وایس مې هم د سره استفاده کړو او فوټو مې هم شریک کړو چې دې باره کې درته معلومات درکړي. داسې یو معلومات تاسو ته کولی شي شریک کړي. نو دا د چټ جي پي ټي څخه د ورځنۍ کاري استفادې یو لنډه ویډیو وه چې له تاسو سره مې شریکه کړله. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ. مننه کوم.
ښه وخت ښې چارې